او په ټولو ورځو کې د کال چې الله د جمعې ورځې له کوم مقام ورکړی دا مقام یې بلې ورځې له نه ورکړی. د جمعې ورځ د ټولو ورځو نه بهتره ورځ ده. د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی من خیر ایام الدنیا، د دنیا د ټولو ورځو نه بهتره ورځ هغه یوم الجمعه، دا د جمعې ورځ ده. د جمعې ورځ هغه مرتبه والا ورځ ده چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې آدم علیه السلام پیدا شو، په دې ورځ باندې جنت ته نه ایستل شو، په دې ورځ باندې د جنت نه ایستل شو، په دې ورځ باندې به قیامت هم قایمیږي. ډېر لوی مقام، ډېر فضایل په احادیثو صحیحو کې راغلي دي. او څنګه چې دا د جمعې ورځ نن غوره ده چې د قیامت او د جنت او جهنم ته څوک لاړ شي، بیا به هم د جمعې ورځ د ټولو نه بهتره ورځ ده. ابن ابي الدنيا یو روایت راوړی دی او المتجر الرابح بل یو کتاب دی هغه دا روایت راوړی دی چې کله د قیامت جنت ته جنتیان لاړ شي او جهنم ته جهنميان لاړ شي، د دنیا د دې ورځو په مقدار باندې ورځ او شپې په د دنیا نه خو د دې په مقدار په حدیث کې رسول الفاظ دی هر ورځو کې به یو ورځ وي الله تعالی با اعلان کوي خپل بندگانو ته، الله بری ملائکو غلمان او حور ته حکم کوي انبیاء ولا تاجود کیروي منبرنا، شهیدان لیکيروي، مؤمنان لیکيروي، او بیا به رب العزت عرش ملائکه راوړي والله به دې د پاسه څنګه چې داغه د شان مناسبي الله به ټول بندگانو ته وایي د الله سره به دې ته یوم المزید وایي د زیات کی نعمتونو د خوشاله ورځ پیدا به داسې ورځ وي چې داسې خوشحالي به چا په جنت کې نه لیدلې. د ټولو نه اولنې نعمت به په دغه ورځ دی چې د مؤمنانو به د خپل رب سره ملاقات کیږي. الله تبارک وتعالى هر مؤمن ان شاء الله تعالی ګوري. خو په حدیث کې رسول راغلی د الله دسي نور دی، دسي رڼا ده د الله چې هغه ک الله تعالی د انسانانو باندې نور غونډه روان نه چي، نو انسانان به په دغه نور باندې اوسو دي. دومره تیز رڼا ده د الله. د الله د نور د الله صفات دی په قران کې ثابت دی، په احادیثو د رسول الله کې ثابت دی صلی الله علیه وسلم. چې کله الله سره خبرې کوي الله یو تعالی کې دي ټول بندګانو ته، ټول بندګان به الله خواته نږدې شي. خو په حدیث کې په بل حدیث کې یو ناشنا ونته خبره راغله چې امام ته څوک څومره نږدې وي په دنیا کې د جمعې په ورځ، نو رب العالمین ته به د قیامت پر ورځ دومره نږدې